هغه حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به ورپسې ورځي او دوی به د دې جهنم نه دا ګناهګاران روباسي او داسې به یې لکه سکاره. رسول الله مبارک به د خدای په دربار کې سوال وکړي چې یا الله دا خو سکاره دي، په دې زه څه وکړم؟ الله به ورته وفرمایي فلانۍ چینې ته یې ویسه، اول ته یې ولمبوه، چې ویې لمبوي مخونه به یې د 14مې سپوږمۍ غوندې شي. خو یو کار دی، په دې وچولي به یې ورته لیکلي عتقاء من النار، دا د اور نه آزاد شده دي، اور ته تللی دي. رسول الله مبارک وایي سموده به دا لیکلي. بیا چې کوم مخکې جنتیان تللی دي هغوی به دوی ته د یو پیغور په شکل یو خبره وکړي چې تاسو خو صحیح د موږ سره جنت کې یئ، خو یو ځل خو جهنم ته تللی یئ که نه. نو دوی به د خدای په دربار کې سوال وکړي چې خدای دا لیکل لرې که. نو الله دومره مهربانه دی چې دا لیکل به ترېنه لرې کړي. نو دا هغه صورت دی چې شر غالب دی او خیر دا مغلوب دی. کله کله جناب سیرت صاحب داسې وشي چې دواړه برابري لکه یو ځل خو تسبیح اړوي خو بل طرف ته غیبت کوي. شر او خیر 50-50 50 په 50. یو طرف ته خو تلاوت کوي خو بل طرف ته کنځا کوي. نو دا من استوت حسناته و سیئاته، نیکی او بدی دواړه برابر ده. دا به چیرته ځي؟ نو دا بیا د دې جنت او د جهنم په منځ کې یو دیوال دی، هغې ته اعراف وایي. نو علما وایي دا خلک به د دې دیوال د پاسه دوی به نه جنت کی نه به جهنم کی، خو چې امید به د الله تعالی د رحمت ساتي. خو چې کله دی جهنم ته وګوري ښکاري به ورته، نو دوی به سوال وکړي چې لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خدای د دې ظالمانو سره مه ګرځئ. او چې جنت ته مخ شي نو سوال به وکړي چې خدای دې ته م راواړئ. نو سموده به په دې دیوالي، بیا الله خو ډېر مهربانه دی. نو خدای پاک به رحم جوش کې راشي، دا صاحب الاعراف چې دي اصحاب الاعراف دا به بیا جنت ته لاړ شي. مننه شیخ صاحب.